السلام علیکم ملګرو. خوشحال بابا وایي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. نو نن مونږه د سوات په سیمه د دغه د خوشحال بابا د دې شعر په پکنځر کې د دستار د یو سړي سره ناست یو، د محترم پرویز شاهین صاحب سره. اگر چې محترم پرویز شاهین صاحب د یو څو کالو راهیسې ناروغ هم دی او په بیماره وجود باندې زموږ سره ناست دی. مونږ د هغې مننه هم کوو او د هغې د صحت لپاره هم دعا غواړو. نو مونږ غوښتل چې تاسو سره مونږ د محترم پرویز شاهین صاحب یو څو خبرې چې دي هغه شریک کړو، هغه سره یو څو پوښتنې کوو. نو هیله لرو چې ستاسو به خوښې شي. شاهین صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام صاحب. څنګه حال دی؟ صحت څنګه دی؟ خیر مې گزاره کوم. نو تاسو دا دومره عمر تر دې وخته راورسېدی، کتابونه ولیکل، پروګرامونه، مقالې، بهر ملکونو سفر وکړو، دا ژوند تاسو څنګه دغې ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېر ښه ژوند وسوځېدی، ارمان دا دی او شکر دی چې زه وګرځېدم هم ډېر، خلکو قدر مې هم ډېر وکړو. بیا صدیق د معنی چې څه کېدو هغه مې وکړو. اوس الحمدلله نور چې څه مې لیکلي وو په کتابي بڼه نه و چاپ، هغه کتابونه به کښېږدي او دوه درې میاشتې کې یا څه چې به راوځي هغه به هم سرته ورسي. که نور څه کار مې کولی شو په زړه کې مې یو څو څیزونه دي چې دا مې هم ولیکلی، نو کار مې ولیکل، خو ډېره به ښه شي. خدای چې ناجوړتیا یې څرنګ شی دی، بل دا ډېره اوږده ناجوړتیا شوه. اوس په دې جولای کې په اتلسم کې زما څلورم کال شروع شو. نه په وخت کې خدای پاک یو تقدیر لیکلی په خپل رضا باندې، زمونږ په هغې صبر کوو، نو نور څه خو نه کېږي. او تاسو دلته راغلی، ما ته په کور عزت راکړو، زه ډېر زیات خوشحاله شوم، مننه مو کوم. او خدای زمونږ د اول سره دا تړون ډېر هغه پورې وساتي او ته یو تکړه سړی. زه خو ستا نه په خپله ډېر متاثره یم. بیا الله تعالی ما ته میسج کړی چې امپیل دې هم وکړو، نو مخکې به هم ډېر څیزونه وکړي ځوان سړی، خو دمه به نه کوي. د تعلیم په باره کې، د علم په باره کې دمه نه وي. په دې کې هغه تکړه ښه دی چې هغه لږ تکلیف تېر کړي، محنت وکړي، هغه مخې ته وځي. او بیا ستاسو دپاره دا خوږ خدا ده چې که ته سم تعلیم دغه کړې، هغې کې به تا ته ډېر ښکلي ځایونه میلاو شي. هلته دونه سکوپ نه دی دغه که نه د تعلیم، د خپل خواهشاتو نه زیات ښکلی دی. بیا مو زمونږ خو ملګری، مونږ خو به زما ډېر زیات خوشحاله شو. شاهین صاحب ستاسو زیات کار چې دی دا په تحقیق باندې دی که نه؟ نو تر دې دمه به ستاسو څومره کتابونه چاپي؟ نو کتابونه خو ټول په تحقیق نه دي، لکه کتابونه په بودیزم دي، په ټوریزم دي، د پښتنو په تاریخ، بیا خاص کر سوات په لیکه، او په ژبو ما کار چې بار ورته خلک په ډېره درنه سترګه ګوري. نو خدای یو دی چې قمران به په جنګ ورغلی یم په دې ژبو، سیونزه ته او ګلګت ته او کرزي ته او کشمیر ته او کوټې ته که نه یو جان مې په مخه کړی. نو الحمدلله چې دا زه ناجوړه نه وم، هغه وشو. اوس خو د چاپولو وخت دی، که خیري چاپ کوو وایي. نو تحقیق چې دی، تحقیق ښه شی دی، خوږ شی دی، د علم بنیادي جړ دی. خو دا میډیا چې دې خراب کړو، چا دوه ټکي ولیدي یا نه دي ویلي، پښتانه څه وکړي. نو ثابت دی که نه، مونږ خو به تا دا واورو، خوشحاله به شو. خو ډېر په ما داسې پېښ لکه پښتانه وایي دا دي، ځان څوک وایي زمونږ په کلي کې سورګی سړی دی هغه وایي. څه مه ورته ما په هغې کې کار کاوه، خو په تاریخ باندې هغه خبرې مې اورې چې اریان یې کړم.
که نه بل دا غلطي کوي لکه یو پوینټ ته کلیر شي شي پښتنو په تاریخ چې لکه موږ په زور مذهب ونه شرمېږو خدای پې موږ نه نیسي نو څوک به ونیسي نو په موږ کې داسې خلک دی چې هغه د رسول علیه السلام نه زیات مخکې ځان مسلمانان ګڼي نو زه ورته وایم چې د هغه خپل نسب څه و او بل په دې کې د شرم څه وي خو موږ په نورو مذهبونو چې هغه د دې وطن مذهبونو که هغه د عیدي مذهب و که بیا پسې زرتشتزم و په هغې پسې بیا بودیزم و په بودیزم پسې بیا نوم رانه شي هغه کوشانیان ول په هغو پسې بیا هندوشاهي وه موږ هر وخت سره په هغه مذهب کې سب په ایمان وار مذهب قبول کړی دی د هغې وجه دا ده چې ملګري دوه کاره کوي کتاب اړي نو دی ګوري نو دی پرې پوهېږي نو که نه الله ګواه دی چې زما سره کومه ذخیره ده که نه ډېر خلک پوستا کاریان شي ما په ډېر ځیګر خون باندې په ډېرو پیسو باندې ځان کړولی نه هغه څه دي هغه چې وګورئ تا ته په پښتون معلوم شي چې د ویدي دور کې د پانیني په دور کې د دې ځای د علم او د تعلیم سټینډرډ څه د بنګالي نه د سریلنکا نه د تبت نه د کوریا نه د جاپان نه به هلکان دلته زده کړې راتلو دا نن چې ته دا وظیفه سیسټم ګورې که نه تاسو په دې کې به ومومئ دا چیني چې ماسخوتن ډوډۍ غواړي جومات ته دا هغه ویږي دی دا خلک چې ډېر شو د صحابه اسواد کې یو سوال پیدا شو چې لکه دا واره د بهرنیو ملکونو راځي د څه خو د مالداره خلکو بچي دي د هغو سره خو نوکران هم راځي او په هغه وخت دا پیسه سمه نه وه نو د سرو زرو ټوټې به استعمالېدې چې هغه ورسره ومي نو ځان د پخلی هم کړی ځان د موږ به د اوسېدو د صرف کور ورکوو خو دا نور چې دي چې چا څوک داسې مالداره نه دي نو فیصله دا وشوه چې دوی به په کورونو ګرځي او تیاره ډوډۍ به غواړي او موږ به ورکوو نو هغه وخت یې ورته وټینګ شوې اوس ورته ته وظیفه وې نو لکه دا خاوره دونه مقدسه وه ګوتم بدھ ته چې ډګلو شو نو پلار یې ورته ویل چې شهزاده اوس دا کارونه مارونه دا پرېږده چې سبق و نو هغه ورته وویل چې بابا کوم ځای ته لاړ شم هغه ویل د ګنداره نه بل ښه ځای شی لاړ شه سترګې به دې رڼا شي نو هغه ورته د هغه وخت زر ټوټې او 300 نوکران ورکړو نو راغی دلته په صحابه کې داخل شي بیا د هغه کمانډر ان چیف و د هغه شاهي طبیب و نور افسران چندرګوپ موریه دا کوټاریا چې هغه غټ کتاب یې چا څه لیکلی دا ټول په صحابه کې نو هغه شی چې ونه لټو هغه به ته زموږ نسب هم ووایي زموږ وطن به ته هم وښایي هغو لیکوالو دا وطن د دې د انډیا د ګنګا جمنا پورې دا دوه حصې کړی دی یو ته وایي پوتر او بل ته وایي ادیچه به هغو مغربي وطن ته وي چې هغه به پینډیټک سدا او دې نه شروع شو د کابله پورې او دا نور به هغه مشرقي ملکونو هغې ته به یې وي بیا هغو په هره حصه کې د دې کار کړی دی او لیکلي یې دلته څوک اوسي څنګه خوري څنګه ګټي یعنې دومره د هغو تحقیق دی که نه چې ما سره یو کتاب دی په پانیني په هغې کې د هغه پټو ورکړی ده په زمیندار پسې تللی د شولو پټي ته
تاسو دې نه دا سیواګري څیزونه وباسئ دې ته تاسو څه وایئ نه هغه ورته وایي شموښ هغه نوم ښوولی دی او پاڼې یې درج کړی دی دا د هغو تعقیب په هر علاقه تاسو په دې ژبه کې داسې شی دی دغه څنګه وایي زنانه څه کار کوي رسم و رواج څه دي عدل انصاف څه یې جوړوئ څه خرڅوئ څه خو نور کتابونه څوک ادي ریګ وید د نړۍ په ټوله نړۍ کې وړاندې موندلی شوی کتاب دی او د هغې نه د یونان او د هندوستان او د ایران او زمونږ د دې نسبونو پته ولګېده د هغه کې یو باب دی چې جغرافي ریګ ویده تا هغه وګوره ستا ټوله پښتونخوا په هغې کې ده د هر سیمې یې تعریف کړی دی د هر پیداوار یې تعریف کړی دی را روان شو په شانګله چې سوات ته راکوزېدو د سوات سیمې چې ولیده او د کینواله چغه یې کړه په هغې کې هغه فقره ده چې سواستو یې د فیر ډیډنګ پلیس چې دا اوسېدو نه یو ډېر ښکلی ځای وي نشته شو دلته نو دغه څیزونه چې کوم دی ستا د علم اصلي سرچینې دي که نه هغه خو نه لرئ تحقیق به څه کوي پلاني صاحب فرمایلي دي ځکه کښېنه د پلاني صاحب جایزه واله چې دا فرمایلي ټیک وي که غلط دی او داسې زما په نس غټه خراب په پهینوستو وجه دا ده چې څوک جنۍ یا امپیر کوي یا پی ایچ ډي کوي هغه استاد په دغه مضمون کې څه نه یې ویلي خبر دې هم نه خبرې کوله وایي ته د سوپروایزر یې واوری ایگزامینر دی نو که تپوس وکړئ دې سړي په خپله دا شی ویلی دی نه ډوډۍ به وکړي په ډیفنس کې و ټول وخت زنانه چې کور چوپړ او یا مې شمشورۍ نه ګټ یې هغه بوڅ او هغه ته جدا کړه پاک شي پاتې شي نو په دې سټینډرډ باندې په مسلمانانو کې په ټولو څوارلسو کالو کې یو ابن خلدون پوهېږي هغه چې په خپل کتاب مقدمه لیکلې د بالغ د لاندې د ایښودو کتاب دی یو اړخ یې نه دی پرېښودی قومیت څه ته وایي اصلیت څه شی دی د خپلو سره همدردي څه شی دی ملک څنګه جوړېږي ورانېږي لوی شی دی دونه ښه کتاب دی ځکه خو د هغه په نوم باندې په لندن کې جدا ابن خلدون اکیډمي چلېږي زموږ د دې باچانو زوم دی اسم اکبر هغه د هغې ډایرکټر جنرل دی نو هغه یو سړي هغه سټینډ پسې بیا څوک ړنګ دی چې مونږ ته خو رڼا شوې ده تیار شی راسره دی نو چا ونه کړو دغه شی د رسول اسلام حدیث دغه شته چې دا په ډکونو کې چې چا به ډوډۍ په ایران کې په بخارا کې نه مونده دلته به راغله مرزان ته به راغله قال رسول الله یو مونږ خو ناشنا وو راځه ایمان وروړو وروړه که جنۍ ته دې وکاته د دوزخي مونږ خو نه کتاب پېژنده نه خبر وو خو زمونږ مولوي صاحب وایي یو بل وایي که پنسې دې کته شي چې وغرقې مونږ ته دغه شی ښوولی شوی دی مونږ ته د خدای پاک ربوبیت د رسول علیه السلام حقانیت د حدیثو هغه سټینډ دا نه دی ښوی شوی زمونږ عمر په دې خراب شوی دی تر دې پورې مورخ لیکي که نه چې په ترکو کې انګریزانو حمله وکړه او خلافت یې ختماوه نو چې ورته وایي چې شاه قربان اپوش رانږدې شو مولانو ته وایي جواب ورته مونږ وکړو د دعوا او د جنګ څونه دغه دی او سیچل یې کړی چې دا خبر لاندې هغه ناست دي چاپېره او شرط دی د دوو پارټیانو چې کارغه ډار دی که ارام دی انګریزان ډالو د زمانې هغه خلافت عثماني خراب کړو ملکونه یې وویشل نو لکه هغه شی اوس د رسول اسلام حدیث ده په لکونو بخاري دا وایي ترمذي دا وایي
قاضي خان دا وایي ابن ماجه دا وایي په هغې کې بخاري شریف چې ورته وایي هغه پکې تحقیق وکړو چې د چا نه حدیث اورېدلی و هغه د چا نه اورېدلو د روایت نه روایت و په هغو پسې تله دا حدیث کوم ځای و تک ځای به شو هغه نو دا خو زمونږ کاره ذکر خدای دی په آخرت ورکه دا د کور د ذکر شی دی اصلي ماخذ وښیه دا حدیث کوم ځای دی هغه ودغه چانټې وکړه هغه د کونه لرې کړو